خو د ماما دوی سره یو ځای له کوره راووتم. هډې ته چې ورسېدو هلته مو یو زوړ ماډل ټکسي موټر پیدا کړ. ساعت وروسته کسان پوره شول او موټر د کلي په لور وخوځېد. زموږ کلی د غره په لمن کې و چې په ماشومتوب کې مې لیدلی و. بیا وروسته د امنیتي مشکلاتو له امله مو نه غوښتل چې کلي ته لاړ شو. خو اوس چې زما د روغتیا مسله وه نو ټولو پر همدې ټینګار کاوه چې باید کلي ته لاړ شم. موږ له ښاره وواتو او د کلي په لور روان شو. تر 1.5 ساعت مزل وروسته د ولسوالۍ بازار ته ورسېدو. له بازاره هم تیر شو او یو څه مزل مو چې وکړ مخې ته مو څو کسان په سړک ولاړ وو. داسې معلومېده چې موټر تلاشي کوي. له ماما څخه مې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی او څه کوي. هغه بې له دې چې ما ته راوګوري وویل بچیه دا وسلوال دی، له خلکو پوښتنې کوي چې څوک دی او له کومه ځای راغلي، چېرته ځي او څه کار لري. زموږ موټر یې هم تلاشي کړ. چې ما ته یې راپام شو سمدلاسه یې وویل هلکه له کومه راغلی یې؟ ومې ویل له ښاره. چېرته روان یې؟ زما پر ځای مې ماما د ځای نوم ور وښود. نور یې څه ونه ویل او موټر روان شو. بالاخره کلي ته ورسېدو. د ماما دوی کره مې ډوډۍ وخوړه او غوښتل مې چې شفیق دوی کره لاړ شم. شفیق زما د کاکا زوی و او د ماشومتوب نږدې ملګری مې و. ماما ته مې هم وویل. ماما وویل صبر وکړه، شفیق ته مې زنګ وهلی، تا پسې به همدلته راشي. لمونځ مو وکړ چې لږ ساعت لا نه و تېر. شفیق او ورسره بل د کاکا زوی خالد دواړه راغلل. زه هم ورسره یو ځای روان شوم. د شفیق دوی کور ته ورسېدو او د هغوی له کورنۍ سره مې ستړې مشه وکړه. د مازدیګر له لمانځه وروسته خالد ته څه کار پیدا شو او له موږ څخه بېل شو. د ماښام تر لمانځه وروسته مې شفیق ته وویل شفیق جانه د خالد دوی کور ته چکر نه لګوو، بیا به ماسخوتن بېرته دواړه راشو. شفیق وویل هی جماله ته د فیل په غوږ کې ویده یې. حالات داسې نه دي چې موږ د پخوا په شان په نیمو شپو وګرځو، مجلسونه دې وکړو او ناوخته دې کور ته راستانه شو. ومې ویل ولې؟ شفیق ځواب راکړ څو ځلې د وسلوالو لخوا په یوه او بله بهانه ځوانان ووژل شول، نو اوس ځکه کلیوالو پرېکړه کړې چې باید د ماښام له لمانځه وروسته څوک له کوره راونه وځي. ما هم نور ټینګار ونه کړ ځکه هغه ډېر قوي دلیل وړاندې کړ. په سبا سهار یې د شفیق دوی په کور کې چایو ته ناست و چې دروازه وټکېده. شیبه وروسته خالد راننوت. ویې ویل تاسو لا چای نه دی څښلی؟ په خندا مې ورته وویل څنګه تا لکه پېشمنی کړی دی؟ ټولو وخندل. له چای وروسته شفیق وویل ښه یارانو اوس نو دا ووایاستئ چې چکر ته به که خیر و چېرته ځو. خالد ځواب ورکړ زه خو وایم ښکته پټو طرف ته به لاړ شو، ډېرې ښې اوبه هم لري، د جمال به هم هغه ځای ډېر خوښ شي. شفیق وویل نه د بر کلي ګودر ته به لاړ شو، جمال به ګودر هم وګوري او بله دا چې دوی د ښار په ښکلاګانو کې ورک شوي دي، د کلي ښکلا به هم وګوري، دوی ته خو له اصله د کلي ښکلا هېڅ ښکلا نه ښکاري. خالد وویل زما او ستا نظر خو ډېر توپیر لري، نو اوس به مېلمه ته خوښه ورکړو چې دی کوم ځای خوښوي، ځکه چکر ته د همدې لپاره ځو. دواړو ما ته مخ راواړاوه. شفیق وویل وایه که نه جنابه ستا په دې دواړو کې کوم ځای خوښ دی چې ورته لاړ شو؟ ومې ویل په دې دواړو کې به یو ته هم نه ځو. دواړه حیران شول. خالد وویل جناب استاد زما په باور چکر ته دې زړه نه دی، نن ټوله ورځ همدلته په کور کې تېروې که څنګه؟ ومې ویل چکر ته به ځو خو غره ته. له دې سره شفیق وویل هلکه غره پورې ډېره لاره ده، ستړی به شي. ومې ویل تاسو بېغمه یاست، نه ستړی کېږم. د وسلوالو یادونه یې هم وکړه، خو بیا هم دواړو راسره ومنله. هغوی د خوراک سامان هم راواخیسته، ځکه ویل چې غرمې ته واپس نشو راتللی، نو ډوډۍ باید هم هلته وخورو. ما هم شپېلۍ راواخیسته او درې واړه د غره په لور روان شو. شاوخوا ډېرې ښې منظرې وې، هر یوې ته به چې ودرېدلې تا به ویل چې همدې ته ګوره. ورو ورو
د غره خواته نږدې شو. 2 ساعته وروسته بالاخره غره ته ورسېدو. خالد په خندا وویل یاره استاد عجب شوق دې کړی، ستړی شوی خو به نه یې؟ په ستړي ساه مې ځواب ورکړ نه صاحب روغ او جوړ یم. شفیق وویل نه نه استاد ماشاءالله له موږ څخه په مزل کې ښه دی. له یوې خوا د دې ځای موسم یخ دی او دی ورسره بلد هم نه دی، او بلې خوا په غره واوره هم شوې ده، خو بیا هم ماشاءالله دا پکې ښه تیز روان دی. غره ته مو وکتل، ټول واورو نیولی و. ډېر خوند یې راکړ. مخکې ورغلم، زیاته یخني مې کېده، بیا مې هم واوره راواخیسته او خولې ته مې واچوله. خالد راغږ کړ استاده واوره مه خوره، موسم یخ دی، واوره هم ډېره سړه ده، هسې نه مریض دې کړي. ومې ویل سړیه په ما هېڅ نه کېږي، که تاسې یې نه خورئ مه یې خورئ.